شری یا میزل دا یوه ویروسي ناروغي ده چې زیاتره د پری سکول ایج ماشومان په زیات اخته کېږي او هغه ماشومان چې انفانټ دي یا عمر د یو کال نه کم دي دا پرې کم اخته کېږي. علت یې څه شی دی؟ علت دا دی چې دغه د مور شیدو خوري. کوم ماشومان چې د مور شیدو خوري هغه انټي باډي چې د مور شیدو لارې انتقالېږي نو دغه ماشومان پرې نه اخته کېږي. کوم ماشومان چې د مور شیدو نه خوري او یا د فارمولا شیدو په واسطه تغذیه کېږي نو په دوی کې د دې وفات هم پیدا کېدای شي. نوموړې ناروغي چې دا یو ساري ویروسي ناروغي ده چې زیاتره د پوزې څخه به د اوبو بهېدلو، د سترګو څخه اوښکې بهېدل یعنې کنجکټیوایټس ورته ویل کېږي، رینوریا ورته ویل کېږي. همدارنګه ډریک هیګن کاف یعنې وچ ټوخی به ناروغان لري او دغه یو د کوپلیکس سپورټ ورته ویل کېږي، دغه په ماشومانو کې لیدل کېږي. او زیاتره دغه ماشومان چې دي د عمر چې د یو 4 کالو نه کم په دوی کې ډېر زیات دی او دا یو ویروسي ناروغي ده چې د ار ان اے وایرس په واسطه چې پارامینز وایرس د کورنۍ کورنۍ لري منځته راځي. دغه ناروغي چې دا وایي د ژمي په اخر او د پسرلي په اول وختونو کې وفات ډېر زیات وي. او دغه ناروغان چې دي مطلب د خاص ځای ته ضرورت نه لري، تداوي ته ضرورت نه لري ځکه ویروسي ناروغي ده او حفظ الصحه ډېره مهمه ده.